بیبیانو سره بخول ژوند تیروي الله د بیبیانو په باره کې سفارش د دواړو جهانو سردار صحابه کرامو ته فرمایل وی دا بیبیانی چې دي دا د ذل ایسر نه پیدا دي پختای نه د غسی پختای نه دا بیبیانی چې دي زنانه دا د پختای نه پیدا دي او پختای چې دا کګي نو کو کم سړی پختای نیغي نو نیغه بینه کی خمات تبای کی نو پسنگ چی پختای ننیغیگی نو دیسی خزم مکمل ننیغیگی که مکمل نیغوی نو دا پختای پا نیغولو سر ماتی نو مات تبای کئی خو نیغوی نکی نو دوالو جهانو سردارو فرمایل فائدت اخلی او سن سکوگوالی بپکی بیاوی زتاسو توسیت کوم حکم کوم چی دا بیبیانو سر خسو بیبیانو سر خکول ژوند تیروي خپل روابط ور سره ساتي بیبیانو سره کور کې خیسته ژوند تیروي د دواړو جهانو سردار بارک راضي لکه د کور په ژوند کې یو اهم خبره مونږ او تاسو ته دادا چې مونږ په خوراک کې عیبونه او نقصانونه درو واسو د دواړو جهانو سردار بارک راضي ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه درش په تکال ژوند کې چرته په ډوډۍ کې عیب نه وایست دین بیبیانې ډېر تنګي دي کورونه کې دا خورم او دا نه خورم دا دسی دی او دا دسی دی دې کې مالګه کمه ده او دې کې مالګه سیوا دا درش په تکال ژوند د څومره موده ده ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط پټول زندګۍ کې چرته په خوراک کې نو عیب نه ورستلې دې کې دا شی کم دی او دې کې دا دی او دې کې دا دی خوراک ته چې به وکتل ان اشتهاه اکله خوراک ته به شوق کېده د خوراک نه او به خور و الا ترکه کنه به کې د جو پرې به خو نه خورم خدا نه چې دې کې دا دی او دې کې دا دی او دې کې دا دی او دې کې دا کم دی او دې کې دا سی د دواړو جهانو سردار نه خپل نه وخا ټول دنیا کې خپل ټول دنیا کې پاک جبرائیل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله حبیبا ز په آفاق وګرځیدم په اطراف وګرځیدم زمکه اطراف می وکتل د اسمانونو آفاق می وکتل انبیاء می ولیدل یوسف علی السلام می ولیدو د الله رسول ډیر خلق می ولیدو خو ما در اوسه پورې ستام رخصت سوکم نو ولیدل نبی علیہ السلام ته فرمایي دومره ښکلی شخصیت او ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط شرب خوراک کی عیب نریستو چې دې کې دا شی کم دی او دې کې دا شی کم دی تاسو به اوریدلی د دارالعلوم دیوبند اولنې استاد چې مولا محمود او اولنې شاګرد چې محمود حسن دو محمودین جمع شو یو مولا محمود یو محمود حسن دقه محمود حسن نبی شیخ الهند رحمت الله علیه جوړ دا دو شاګرد یو استاد یو شاګرد کتابونه لیکلي دي د مولا محمود مبارک د دارالعلوم دیوبند اولنې استاد بارکی لیکلي چې دې کله وفات شو چا خوب کې ولیدو خوب کې تنه تپوس کې وی الله در سره سم معامله وکړه وی الله وبخلما خوب کې ورته وای پسې وبخلي ډېر په یو معمولی عمل الله وبخلما ډېر په معمولی عمل الله وبخلما وس عملو خو یو ورځ می د بیبی نه په خوراک کې مالګه کم راغلی و مالګه کم و ما چې خوراک اوس کو هغه کې مالګه کم ماړه کې وی چې کې اوس مالګه کم ده بیا وی ای بادام د الله بنده دې سمچې پما ير کېږي نو چې د دین ير کېږي خطا کېږي نه هغه بیبی به معاف کړل او ذکر به اونکو په حق عمل الله وبخلا صبر معمولی عمل دې کور کې ډېر خصلوک کو بیبیانو سره زمون ډېر وخت تیری یو سړی راغی د خپل بیبی نه شکایت کو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی چې د شکایت وکم مشر دی امیر دی حکمران چې وګي کې خود نه دند اور سره د بیبي خبرې تیزی دي کور کې هغه ته بیبي لګیا د خبرې تیزی شروعته هغه کسر توي حضرت ما مسله راوړي او خويبه هغه کې تخبل مبتلا نه ماږي چې بس نو ما ولې په ما دي شکایت د خبرې بیبي نه راوړم ستاسو خبرې دین دي سی ووري
خبرې د بیبي زورورې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي زه چې صبر کومه د دې څه حقونه دي په ما دا زما سره احسانات دي د هغې په وجه زه دا صبر یوه غټه خبره خدا ده چې دا ښځه زما او د جهنم په منځ کې پرده ده پرده په دې زه د جهنم نه بچ د حرامو ارتکاب زما نه ځکه نه کېږي چې زما کور کې حلاله بیبي ده ځکه خو نبی علیه السلام وایي په واده سره نیم ایمان دی کامل شو او د نیم باره کې د الله نه ویرې یو خدا ده چې دا زما او د جهنم ترمنځ پرده ده زه د ډېرو حرامو کارونو نه د دې بیبي په وجه منع شوی یم بل چې زه کله د کوره وځمه نو دا زما د مال حفاظت کوي بل وی دا زما دودی دی دا مال کپڑی انزی بل دا زما د اولاد تربیت او خدمت کوي د دې په وجه زه د دې بیبي سره ښه سلوک کوم دی په ما حقونه دي دا زما دې ما سره دا احسانات دي د دې په وجه زه دې سره دا گزاره کوم ځکه زه د دې خیال ساتم او دې ته خبره نه کوم گزاره ورسره کوم چې د دې په وجه ماته ډېر حقونه دي د دې بیبیانو په وجه موږ د ډېرو ګناهونو نه بچ شو شکر دی الحمدلله د ډېرو ګناهونو نه بچ د ډېرو ګناهونو دا سترګې چې زمونږ ښکته دي دا د حلالې نکاح برکت دی دا سترګې چې مړې دي دا د حلالې نکاح برکت دی دا شرمګاهونه چې محفوظ دي دا د حلالې نکاح برکت دی نو دا د خاوند سره د بیبي ډېر احسانات او که تاسو خیال کړی وي چې کله واده وشي نو واده کې قرباني څوک ډېره ورکوي خاوند ورکوي که ښځه قرباني ډېره ورکوي ښه دی وایي ما کالې کړی دی وایي ما فرنیچر کړی دی زه ورته وایم هغې پلار پرېښی دی هغې مور پرېښودی چې نکاح وشي نو بیبي چې هغه مور او پلار پرېږدي خپل کلی پرېږدي خپل نسب پرېږدي او ستا کره راشي مور پلار پریدي کنه رونه پریدي کنه ای بیبي نه تاسو وکړئ کنه وای ته د کم کلی هغه بس تا د کلی نوم وایي د خپل کلی نوم پریدي د خاوند کلی زما کلی د خاوند پلار زما پلار دی د خاوند مور ته مور وایي د خاوند نسب ته نسب وایي یا خپل نسب نه زوتی چې کله واده شي یا د خاوند نسب ته نسب وایي بیا د خاون کلی تکلی وایي نو دا بیبیانې ډېرې قرباني کوي نو ځکه رب العالمین فرمایي وعاشروهن بالمعروف قرآن زما کتاب نه دی زه تاسو ته سفارش کوم چې بیبیانو سره ښکلی ژوند تېروئ بیبیانو سره روابط ښه ساتئ خوراکونو کې ورته عیبونه مه راوباسئ یو په دغې زنانه ډېر خفه کېږي یو دا بدې ردې نه دا کنزل دا بده خوله خوځول بیبیانو ته په دې بیبیانو معمولي خبره او د بیبي مور او پلار کنزل د هغې پلار څه چل کړی د هغې مور څه چل کړی احادیث مبارکو کې راځي لم یکن النبي صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا صبابا نبی علیہ السلام بد زبان نو فحش کلام بی نکو ولا لعانا نبی لعنتون و خیری لگلی ولا صبابا نبی کنزل کول چرت بی کنزل نکو نن معمولی بی بی نسالن کی مالگا اخوا دیخوا شتر د کنزل د ناروا و مور او پلار ورلکول او کنزی نبی علیہ السلام ودا بنکه دا بی بی حق نه کنه بی بی حق درته معلوم نه چې پخپل سخوري هغه په خوري ښه دي کې د بیبيانو ذمہ دار راځي چې پخپل بار په هوټل کې ډوډۍ خوري او کور بیبي لدا ساګ او دالي ورته نیولي پخپل یو ټیم په یو هوټل کې ډوډۍ په بل هوټل کې ډوډۍ په دې به ذمہ دار راځي ښه چې پخپل سخوري هغه په بیبي خوري بل چې پخپل ساغوندي هغه په بیبي اغوندي خپل قیمتي کپڑے استعمالای نو بیبي له قیمتي کپڑا راوړي بل مخ په نوخي په مخ به بیبي نوخي په مخ به نوخي بل بیبي ته بد رد نه یادای مور او پلار کنزل به ورته نه کوي مور او پلار به ورته نه یادای هغه د دومره خدمتونو کې استاد په خله کې سم خبره د بیبي باره کې نشته یاد ساته د دواړو جهانو سردار فرمایي وی حدیث قدسی دی رب العالمین وای چې دا خزه زما د عقد دلان دستا سو تابعداري شي نن چې تعالی پیزار پالش کوي د بچو خدمت کوي تعالی کپڑے انزي ستاد مال حفاظت کوي دا ولې دا زکه چې د دې په منځ کې نکاح شوی دا او نکاح حکم د الله دی
الله وی زما حکم دا بیبیان تاسو ته دسی ټیټی کړي ته زمانه سوک تپوس نشي کولای ته په دې نه نرکی خدا نرتوب نه دی تا نه سوک تپوس نشي کولای رب العالمین وای زما دا عقد دلان دستا صدا تابعداري شوی دا دی نکاح دي تابعداري کړی دي او چا چې د دې سره زیاته وکړو رب العالمین وای د خاون نه به د خزي حساب ز پخپل اخلاق دا حساب ز پخپل چې څوک تپوس نشته نو الله دې تپوس شتا دې بیبيانو تپوس الله کوي دې بیبيانو تپوس الله کوي سم خیال لې چې دې بیبي سره حسن سلوک وته دي څنګه حال مسواد کی تاریخ د مين سے اجتماع کې وریدل وی حقونه چې الله تبي نو اول بد بیبي سره د خاون خسلوک سمره وی اول بدات ما بیا یو کتاب کې اومندل اوبلیدل شاید چې په حقوق العباد کې اول دا تلی د بیبي او د خزي خاون سم خیال لې چې د بیبي سره زمون 20 سال تیر شوی او 30 سال الله پرشتو ته وی چې وتله ولدا دیر شتو کادو دا ژوند ډیر نیکان به کې خوې ډیر نیکان په بار مون ډیر خوې خدا خسړی توب نه دی کنه خسړی توب به د کور شروع کوي چې کور خنای کنه کور دې په دې خلاصه خبره نشته نه د بار خسړی توب دی الله ته نه دی قبول نبی له سلام صحابه ته وي پتا سو ټولو کې غوړه کس هغه دی چې هغه د خپل بیبي سره خي او زه پتا سو ټولو کې غوړای ما زکه چې زه د بیبيانو سره ډیر خیم نو خسړی توب بنیادی ده چې کور کې د بیبي سره ژوند تیری او اغستانه تنگا ده ستا د خلینا تنگا ده هر ټیم کنزل د دوړو جهانو سردار نه لعانو نه سبابو کنزل به نه کول مړه د خلینا کنزلونه منه کې سړیا دا د کنزلونه پاره دي نبی له سلام چې بچاته ډیر غصه شکنه چې ډیر وقار چې ډیر به وقارې دو د دوړو جهانو سردار بوي مالهو تریب جبینه وی دل سشوی دی خدای دی د تندې په خورو کې ککړ دل سشوی دی نګور هغه کس په خواته ناس او نبی له سلام بصیغه د غایب راوړل مالهو تریب جبینه اسی به نه چې تعال سشوی دی وی هغه سشوی دی خدای دی تندې په خورو کې ککړ دا به د ډیر کار کلمه مونږ چې وقاری هو بیا عام الفاظ سره په مخه کې طلاق بیا وی دا طلاق په غوسه کې وی دا دې په خوشاله کې څوک نو چې خو خوشاله یو بیبي بوله ډوډۍ راوړي خو غب په لګي دی ور لدري طلاق ورکړي دا دې په خوشاله کې څوک نو ورکړي خدا دې غوسه نو طلاق ورکړي طلاق رشاد او ټوکی رشاد دې کې غوسه نشتا دې کې نشه نشتا دې کې ټوک نشتا دې په غوسه شي جنگ به د بل چا سره کړي او طلاق به خزینه ورکړي جنگ به بار د بل چا سره کړي او کنزل بکور خزې ته کوي دا د خدای بنده نه دی به الله تپوس کوي ښا موږ سره د بیبيانو حقونه تړلې دي چې د بیبيانو سره خروادت خصلوک امام الانبیاء د بیبيانو سره ډیر خصلوک کوي او نبی علیہ السلام فرمائی الدنیا کلها متاع نبی علیہ السلام بدا خیره وکړه خدای دې د تندې په خورو کې ککړی نو دا خیرم و خپل طرف ته دعا ده چې خدای دې ورله د ډیر سجدو توفیق ورکړي چې په مخه خدای ته سجدي لګي چې تندې په خورو کې ککړ پروت یو طرف ته خیره و خپل طرف ته بنده ته دعا به ام کول مدد واړو جهاد سردار فرمای الدنیا کلها متاع دنیا ټول سامان د ژوند د تیرولو سامان دی ها دنیا د ژوند د تیرولو سامان رب پوری مکله کوي ها د دنیا په کور پورې ډ مکله کوي د دنیا کور ته کور موای کنه صحابي نبی له سلام د سیرت واړو ګونه نیولې دغه شانه او ما تر نږدې شو ما ته وای کن فی الدنیا کانک غریب ابن عمر په دنیا کې د زندگی تیرول کا مسافر چي او عابر السبيل یا د لارې تلون کې خدای ته وګورې مونږ ټول روان سفر را تمخې ته پروت تګ را تمخې ته پروت تیړه مکله کوي مسافر چې په لار رواني دی اوبس کی کنسکی ډوډۍ خوري شپکې صادر پسري دا ارس کوا خوړه نکله کی په لار کې ډبې اوځي ته دی دی التپاتی کی نه نوې مخې ته راته سفر پروت دی نو ډوډۍ بخورو چي بسکو کپڑے به اغوندو گاډي به استعمالو خوړه به کلکو نا او بچ روان مخې ته راته سفر پروت سبا شي کنه سحر شي شکر دی وي شپلاړه
دا ډېر کم عقل دی کنه دا دې نه پوهېږي وکانه ذهابه له دا د شپې تله نه دي دا د ده تله دي خو دې پې نه پوهېږي دا شپه چې لاړه شي دا د ده د ژوند نه 24 ګنټې لاړې دا د ده تله دي دا د شپې مونږ روان کړي وو مونږ وایو شکر دی شپه لاړه شپه نه ده تلې وکانه ذهابه له دا د ده تله دي دا ته دې شپې روان کړې یوه دکۍ درله درکړه آخرت ته یې نور نږدې کړی دا د شپو تله مه ګڼئ دا خپل تله ګڼئ خپل روان یو روان مسافر یو مسافر مخې ته راته سفر پروت دی سفر د آخرت پروت دی منازل پراته دي حقیقي کور جنت دی دنیا نه ده مه بنګلې جوړوئ هسې دا ډېرې اوږدې منصوبې مه کوئ دا سړی د آخرت نه غافله کړي دا ډېر ټایل په کورونو کې مه لګوئ